د دین مخکې سبق کې د عمر رضی الله تعالی عنه د زندګۍ حالاتو کې داغه په دور خلافت کې جنگونه فتوحات داغه ذکر وشو. بیا د عمر رضی الله تعالی عنه د شهادت هغه واقعام ذکر شو چې په کومه طریقه باندې هغه شهید کړي شو او قتل کړي شو. نن سبق کې موږ داغه د بیبیانو د اولاد او بیا داغه د دوري حکومت څه خصوصیات ذکر کوو چې هغه په دوري حکومت کې کم کم سیزونه ناپیس کړي. بیا ان شاء الله را روان درس کې به داغه د شپې د گشتونو ذکر کوو چې هغه به د شپې گشتونه کول. نو هغه واقعات دي، ډیر واقعات دي، ان شاء الله هغه به ترتیبوار ذکر کوو. عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر ودونه کړیو. مکه کې چې وو نو د بیبي وا زینب دا د عثمان بن مزعون رضی الله تعالی عنه خور وا. ادا په مکه کې مسلمانه شوی وا او په مکه کې وفات شوی وا د هجرت نه مخکې. دویمه بیبي د وا قریبه بنت امیہ المخزومی دا مشرکه وا او چې کله حکم نازل شو چې مشرکانی بیبیانی د ځان نه جدا کې نو دا حکم د هجرت نه پس نازل شوی. نو دی ته بیا چې کوم دی عمر رضی الله تعالی عنه طلاق ورکو. دریمه بیبي د وا ملیکه بنت جرول دا مشرکه وا او چې کله آیت نازل شو نو دی ایمان نه راوړلو او آیت نازل شو چې د مسلمان د مشرکی ښځې سره نکاح نه کیږي نو دې ته طلاق ورکو، جدا یې کا. څلورمه وا عاتکه بنت زید دا عاتکه چې وا دا د عربو مشهوره ښځه وا، خلکو کې خبره مشهوره وا وی که څوک مرګ غواړي او شهادت غواړي نو عاتکې سره نکاح کوي. دې سره بچ چا نکاح وکا بس هغه ته بس مسله را پیښېدله. خو عمر رضی الله تعالی عنہ دې ته طلاق ورکړو او د دې مخکې د عبد الله بن ابي بکر سره نکاح شوی و. هغه ورته طلاق ورکو نو بیا عمر رضی الله عنه تراغه دم ورته طلاق ورکو. دا عاتکه د ډیرو خلکو بیبي پاتې شوی و، ډیرو خلکو سره نکاح شوی و. شپږمه بیبي د ام کلثوم وا دا مشهوره د علی رضی الله تعالی عنہ کشر لور وا، د فاطمه رضی الله تعالی عنها لور وا. او دې سره چې کوم دین عمر رضی الله عنه د خلافت بالکل په آخري دور کې نکاح کړي وا او د علی رضی الله تعالی عنہ نه غوښتي وا او ورته وی چې زما زړه غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داسې قریبي رشتہ جوړه کم. نو دې سره نکاح وکا. ادې بیا په نکاح کې وا د عمر رضی الله تعالی عنه اولاد کې مشهور چې کوم دینو د هغه لور حفصه رضی الله تعالی عنها ده. ادا مشهور د دې وجه نه چې دا زمونږ استاد مور بیبي ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ودا. نو د دې وجه نه مشهور وا او په د دې په نوم سره د عمر ترانو کونیتو کونیت چې وینو دا د زوی په نوم سره چې کوم دی عام طور سره خلق دي. بعض خلق د پلار په نوم سره مګ دي لیکن عام طور سره د زوی په نوم سره. نو هغه چې کوم دی نو ابو حفص بیغه توي. نو دا مشهور وا. د دینه علاوه عبد الله بن عمر دا مشهور صحابیو او لوی صحابیو. عاصم دام صحابیو. ابو شحمه عبد الرحمن دام صحابو. زید او مجیر دا صحابه نو. پدې کې عبد الله او عبید الله او عاصم دا لوی علماء او لوی تابعین او بعض صحابم د دې شاګردانو. دا خو د عمر تعالی عنہ چې کوم دینو خاندانو. عمر رضی الله تعالی عنہ
نظام خلافت قائم کړو. خلافت خو د عمر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانہ کې مو، خو لیکن هغه 2 میاشتې 2 کاله 2 میاشتې لس ورځې وي او ټولې په جنگونو کې وي. 11 پکې جنگونه شوي 11 نو بس ټولې په جنگونو کې تیرې وي. عمر رضی الله تعالی عنہ کیسر، کسرا، ایران، روم، پاریس، شام، حمص، دمشق دا ټول پته کړیو، مصر دا ټول هغه پته کړیو، ولیکن د دې باوجود یو نظام قائم کړو. په هغه نظام کې چې کوم دینو مختلف قسم سيزونه د ټولو اهم سیس پکې داو چې 3 قسم شوراګانې وي. یو د عمر رضی الله تعالی عنہ خاص شورا وا، هغه کې خاص قسم غټ غټ صحابه لکه عثمان رضی الله عنه، علی رضی الله تعالی عنہ، عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت، طلحه، زبیر، داسې غټ غټ صحابه. دویمه شورا د هغه چې وا هغه کې مهاجرین او د انصار سرداران، د هرې قبیله سرداران، نو دغه سردارانو سره به په بعضی سيزونو باندې چې کم دینو مشوره کوله. خو عام مشوره به جوا د به دی به چرته داسې خاص خاص کار د پاره راغوښتل. عام مشوره به روزانه یا په 2-3 ورځ باندې دغه خاص صحابه سره و. درې مشوره د دینه علاوه چې کم دینو وا هغه کې صرف مهاجرینو، کې انصارم نو سردارانم نو، صرف مهاجرینو. دا 3 شوراګانې چې کم دینو منعقد کړي وي. د شورا اجلاس چې به کولو، د شورا اجلاس ای د پاره به اعلان کولو، आवाज به لګولو الصلاه جامعه مستراجمه شي. چې کله به د شورا ارکان ټول راجمه شول نو په خپل به عمر ترانو پاسې دلو او 2 رکعات نه پل به وک په جمعات کې، او دغه شانته به ټول ارکانو چې کم دین وکړل او بیا به دا غینه پس عمر ترانو خطبه ویو چې د کم کار د پاره راجمه شي. هغه به د دې لپاره خاص پارلیمنت نو، خاص محل نو، بس په مسجد نبوي کې براجمه کېدل او التبه مشوره کوله. بل کار چې کم دینو هغه دا چې د عمر ترانو په خلافت کې په ټول کارونو کې جامعیتو ار سړی ته چې کم دینو آزاد حق حاصلو چې پچا باندې اعتراض کوي نو کولی شي. بذات خود په امیر المؤمنین او خلیفہ وقت باندې چې کم دینو د اعتراض کولو اختیار ورکړو، او په مختلفو موقعو باندې هغه اختیارات د خلیفہ بیان کړی دي. نو یو پیر عمر تعالی پاسې دلو او اختیارات بیانول. نبی فرمایل انما انا لکم کولی الیتیم، زستا سو د پاره داسیم لکه د یتیم پرورش کوونکی. نو د یتیم پرورش کوونکی په باره کې الله تعالی ویلی په قرآن مجید سورته نساء کې چې کم سړی سره یتیم په پرورش کې دی او د یتیم مال شتا او دا سړی چې دا څوک پرورش کوي دی غریب دی او ضرورتمند او حاجتمند دی، نو د یتیم د مال نه په صحیح طریقه به قدر حاجت دی ځان له اغشتي شي. په صحیح طریقه غواړي، صحیح طریقه دا چې دی به د یتیم مزدور شي، داغه مال براوالی کاروبار به پکې، داغه مال به په کار روزگار کې ولګي. نو په اکه طریقه چې عام سړی د سونه تنخواه ملوي دلبه ملوي، چې عام سړی کاروبار چا سره چې کم دینو د چا په پیسو کاروبار کوي او سونه مزدور ملوي دلبه ملوي. او کچری د یو سړی په خپل گزاره کیږي نو د یتیم د مال نه بزان لري ساتي. نبی فرمایل چې زما ستاسو سره چې کم دینو مثال داري دا بیت المال ستاسو دی، کچری ما ته ضرورتو نو زب بقدر کفایت اخلم، او که ضرورت راته نو نو بیا ز چې کم دینو نه بخلم. دا به چې کم دینو فرمایل. او دا ګورې داسې خیالي خبره نه و چې ګنې دا تاسو به وایئ چې مړه داسې خو لکه د پاکستان حکمرانان هم وایي که نه، داسې خو امیر المؤمنین شهباز شریف هم داسې وایي. نه، داسې وایي خو کوي نه.
عمر رضی الله تعالی عنہ چې ویلیو نو کړي مو یو واري حفصه رضی الله تعالی عنها دا حفصه رضی الله عنها یوازې د عمر رضی الله عنه لور نه و د دې بل نسبت مو کنه اوس مرده وی کنه دا څوک و دا د نبی رسول الله بیبي و زمونږ استاد او د ټولو مؤمنانو مور و دا تر د قیامت پورې راتلونکي مسلمانان د هغه وخت نه والد د ټولو مور و اساس معمولی خزه خو نه و ټیک ده چې د عمر تعالی عنہ لور و خو لیکن بیا خور سره نسبت وکنه یو واري داسې کار وشولو چې مال غنیمت راغی نو دا حفصه رضی الله تعالی عنها راغه او عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې زه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذوی القربا یم او قران کې الله ویلي دی چې مال د غنیمت کې د نبی علیہ السلام د ذوی القربا حق شتا نو مالم پدې کې راکا زما ضرورت دی نو عمر تعالی عنہ ورته جواب ورکو او ورته وی چې ته زما لوري نو ته زما په خپل مال کې حق لري خو لیکن د بیت المال په مال کې ته حق نشي لرلی لہذا دا ته چې څنګه وې چې زه د نبی رسول الله ذوی القربان ما دراکه دا خو ته ماته دوکه راکې نو زب الله ته جواب ورکوم نو هغه په دې خبره ملامت کوم اسم ولا ورنه کوم تشلا تخپل لور دراسه ویلی شي ته د دې کلی منبر شه تاسو د زکات چیرمن شه د زکات چیرمن شه بیا تخپل لور ته انکار وکړه بیا تخپل د تر لور ته انکار وکړه بیا تخپل چاچی ته انکار وکړه بیا تخپل مامی ته انکار وکړه چې په انکلوزر کې ګرځي ای ته انکار وکړه تا ته پته ولګي دا څومره ګران کار دا صرف خبره دا لکه ما وکړل او تاسو ووریدل لیکن دا کول ډیر ګران کار دی په دې عمل کول نن ستا په عمل کې د بنظیر په نوم پیسې تقسیمي کنه سو کې دي دا خبره وسلی ستا په عمل کې ابل ورځ د کم دی د رمضان پیکج تقسیم شوی دی کنه چا غشتري د پاټې خلکو غشته مالدار وغشته تعلقدار وغشته دا نو دا صرف وینا نه را چې دی وکی یو واری عمر رضی الله تعالی عنہ خطبه وی په خطبه کې وی چې یو وخت داسې و چې ما سره اسم نو زه غریبم نو ما به د خلکو دروازې ډبولې چې اوبه پکار دي نو چې چا به وی چې او نو ما به د هغې منګي د هغې چې کوم دی مټکې د هغې بالټي به واغشتل اوبه به مې ورته راډکې کې نو هغې به ما ته یو نوړی روټۍ راکړه نو ما به وخوړه په دې به مې خپله خېټه مړوله نو بعضې خلکو ورته ووایي چې امیر المؤمنین د دې خبرې د وینا څه ضرورت و چې تا اختیار خلکو ته ورکړی و که نه وي په ما به اعتراض کوې چې زه څه کار کوم یا څه خبره کوم په ما به اعتراض کوې اوس خو دی وی نه اعتراض به نه کوي چې دا د مشرانو ګستاخ دی عمر نه مشر لوی څوک شته چې عمر تعالی خلیفه او په هغه وخت کې د هغه نه بیا څوک بل څوک مشر و نو خلکو په اعتراض وکړو چې امیر المؤمنین ته په منبر باندې دا خبرو کړه دا خبره دا ولې وکړه دا کول خبره دا خو ستا خپل ذاتی معامله وه نو وی دا مې زکه وکړه چې د دې خلافت د وجې نه زما په زړه کې لږ تکبر راغلی د هغه تکبر د ختمېدو دپاره مې ځان ته دا خبره وکړه چې عمره ته خو هغه سړی وې که نه چې د یوې نیوړو روټۍ دپاره به در په در ګرځېدې خلکو ته به دې اوبه راچلولې په خبره ورسېده داسې سره یو واري چې چېرته به په سفر باندې تلو په سفر باندې نو ځان سره به بالغ تولی صادر کمبل شړې هیڅ شی به نه اغوستو صرف خپل کمیس به چولی او امیر المؤمنین د 22 لاک مربع میل په سفر روان دي چې شپه بشو راکوز بشو او پزمکه به دک شانتي سملاستو دک شانتي لاندې به ځان ته صادر نه چولی او کانی به داسې راجمه کل قطکانی او هغه به سر ته داسې ډیری کړلو د هغې د پاسه به سر کې خولو د بشو دا امیر المؤمنین
یو واری بیمار شو چې بیمار شو نو طبيب ورته وی چې دا سکارو کا چې د شاتو شربت وسکا شات په وبو کې واچوا حلقه او هغه وسکا نو تبه خشي نو شات ورکرنه او د شاتو پیسې مور سره لري نو وی زما خودونه وس نشته چې ځان له شات والو او د بچو کریم نو او د رشتہ دارانو کریم نو نو په هغه وخت کې اتفاقی تور په بیت المال کې د شاتو یو بوتل پروت بیت المال کې یو بوتل پروت نو چا ورته وی چې په بیت المال کې شات پراته دي نو بس دا ته استعمال کړه بیماری نبی فرمایل چې بیت المال کې چې کم شات دي دا ز بغیر د اجازت نه نشم راغسته کچری د ټولي دنیا مسلمانان راجم شي او ماته اجازت راکې نو بیا ټیک ده او کنه چې کم دی داسې نوي نو دا ز نشم راغسته دا ز نشم استعمال اوس تی حساب وکا لګراشه د موجوده د ورته دا حالات حاضره باندې پکې تفسیره کوله که څه مسله نشته حکومت پاکستان کې دا ټولي اداري حکمرانانو ځان ته پریکړي کنا پېټرول یې ځان ته پریکړي دي دا د دې د پلار کوي دي دا د دې د پلار کارخانه ده ګیس یې ځان ته پریکړي دي بجلی یې ځان ته پریکړي ولې دا د دې د پلار د کور راځي چې کم یو سیس ته د خپل مملکت ارسړی ته ورکول شي ارسړی ته نو ځان له مغشتي شي او که ارسړی ته نشي ورکولې نو ځان له نشي غشتي دا د چې ځان له یونټي پریکړي دي ها یا په بجلو کې څوک نوکر دی هغه ته یونټي پریکړي ولې دې تنخواه نه لیسه ولې دې تنخواه نه لیسه یې ته کم دی د گورنر د پاره یې ته کم دی د منسٹر د پاره یې د بیوروکریټ د پاره یا چې کم دی نو د بل یو مشر کشر د پاره دغه شان پېټرول دا ټول شیونه دا بالکل زیاتې دي او که حلال غنلې وي د حلال غنلې وي نو په کافر شوی دی په کافر شوی دی که حلال دی وګڼل په کافر شوی او که ګناه غنی او الی نو صرف ګناګار صرف ګناګار په خبره ورسېږي او مولیان پکې ناس دي غي سره خپل فتوی ولی علم ملاوي علم ملاوي ایم په دې لار کې دي علم ملاوي نو بیا ته دا خبره کوي او کیسې په منبر د چا کوي دغه مسله ده ابل لازم د مدرسو د محتممین په باره کې ویلو کړه نو اس محتممین ټول خپدي نو یې لکه د الله بنده ته چې کیسې په دې منبر د ابوبکر کې نو ته په مدرسه کې د ابوبکر نظام ولې نه قائمې په مدرسه کې د ابوبکر نظام قائم کا نو کیسې د ابوبکر کوا ته چې په حکومت کې او کیسې چې کوم دی په منبر د عمر کې نو ته د عمر هغه کردار ځان کې راولګا تا خو بیت المال ځان له پری کړی دی ستاره لپاره په بجټ کې تنخواه 300% زیاتیږي او د عام نوکرانو د پرسونو زیاتیږي 5% هغه 5% ورته چې زیاتې نو وي دا په حکومت بوج او دا په خزانه بوج دا لکه صرف خبري خدا قائمول بار بار وایم دا ډیر ګران کار دا ډیر ګران کار په خبرو سره دي ته د عمر غونډه کې سړی رضی الله عنه عمر رضی الله تعالی عنه ازواج مطهرات بدریان صحابه احد کې شریک صحابه دیت به د عام خلکو نه وظیفه زیاته ورکوله زیاته وظیفه به ورکوله اسامه رضی الله تعالی عنہ د زوی عبد الله ابن عمر نه کشرو هغه ته به وظیفه زیاته ورکوله عبد الله ابن عمر خپل زوی ته به کم ورکوله الان کې د زوی مشرمو او د زوی یعنی مدرسم غټو او د صحابیت درجه مغټه نو هغه ورته وی چې لکه که زیاده نه راکینو د برابر خوراک وکړه ورته وی بچی دا کار دی چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تستانه زیات نیس دی نبی علیہ السلام چې چرتلو نو دا اسامه له تنن به ځان سره په وښ سرول
اته ځان سره چرته نه سور کړ دی ورته ستانه زیات نږدې او د پلار ورته ستا د پلار نه زیات نږدې نو دا د دې وجه نه د زیاته ورکړو او اوس چې تا ته دا اختیار ملو شي لکه د مدرسې محتمم چې دی نو بل سړی یې مستاز کړی دی او خپل زوی یې مستاز کړی دی نو بیا به څه کوي پیش وي ما ته داسې محتممین معلوم دي په خبرو چې د هغې نالایقه زامن او نالایقې ښځې او لوریانې په مدرسه کې استادانې دي او د قابلانو استادانو نه زیاتې تنخواګانې تا ته معلوم دي په خبرو او بیا چې ودرېږي نو په منبر کیسې د چا کوي دغه سیس سړي ته زور ورکوي دغه سیس پیشي په خبره عمر رضی الله تعالی عنہ خلکو ته اختیار ورکړی چې په ما اعتراض کوي یو واری یو خبره وکړه او یو سړی ورته راپاسې ورته وی اتق الله یا عمر بيد الله نو یریږه ای عمره ا خبره د ټیک کړي وا او چې داسې ورته وی چې اتق الله یا عمر نو عمر ترن پر پیدو شو او فورن یې هغه خپل خبره پرې خو د وی زمانه غلطي شو د نن زمانه علم ته داسې وایي ته الله نو یریږه ابو الله خو زما خپل دې عزت سره یریږه پیش په خبره یو پیر عمر تعالی په منبر باندې یو مسله بیانوله مسله دا وی خلکو ته وی اے خلکو نکاح کوي او ډیر ډیر مہرونه مقرر کوي لګ لګ مہرونه کده لګ لګ چې نکاحګانې اسانی شي نو یو خزه ورته پاسې ده ورته وی دا دي سوي عمره قران کې الله ویلي چې مہر ډیر مقرر کولی شي ته څنګه وې چې لګ فورن د منبر نه راکو شو وې دا خزر ټیک وای او عمر غلط شو عمر دوکه شو معافي غواړي الان کې د عمر دلان خو د قران مخالفت مقصد نو کنه عام معاشره کې چې کوم دی چې کله مہرونه ډیر شي لکه اوس نن سبا زمونږ چې کوم دی رواجونه ډیر دي دا شانتي لور خور چې وده نو د دنیا شي جهیز به ورته ورکې نو چې ستاسو جهیز چې کم دی نو هغه طاقت نی وسنی نو ستاسو لور خور څوک کوي د پکورونو زړې شو عمر دران خو دک کوي چې تاسو دا کار مکه لیکن اخذي ورته وي عام اعتبار سره عمر دران به غوسه کېدو ډیر و چې چا به ورته د قران آیت وي یا به چا ورته اتق الله وي نو بیا به خاموش ځکه یو واری یو صحابي ته پوسو کو عمر تعالی نو بل ورته وی خو غوسه کیږي ورته وی چې غوسه کیږي نو تاسو ورته اتق الله ولنه وای تاسو ورته د قران آیت ولنه وای امام بخاری دا روایت بار بار وروړي وکانه عمر وقافا عند القران عمر به د قران مخه ته بس ولا چې ورته بدی وی چې دا خبره په قران کې ده بس خبره به خپل پرې خوده وی د قران دا ټیک ده د قران دا ټیک یو واری په لار باندې روانو خپل اسورو او یو خزه ورته مخه تراغه ګوډه خزه وا حوله بنت ثعلب چې دا غي ذکر د اتیشتمی سپاری په سر باندې راغلی دی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها د اسواغي اونی ولې او دی پاسور ورته وی اے عمره ایر درنه نشي چرتا تا ته به خلکو په خوا عمر وی عمر د عمر تصغیر دی تصغیر وی وړو کی تا عمر معنا د عمر ګوټي عمر معنا سره عمر ګوټي وی تا ته په خوا خلکو عمر وی اوس درنه غټ سړی جوړ شو تا ته پلار 15 خان درکړی تا 15 خان نشو بکولې نو پلار در باندې را باندې کو وی شړلې ویزه وی ته 15 خان نشه سمولې او اوس چې کوم دین ته امیر المؤمنین انسانان دې سم کړي وی چرته خپل حالت درنه ير نشي د سردا شیخ کته کړي چا ورته وی دا خو ګډه خزره ته ته داسې نیغه نیغه خبرې کوي او ته امیر المؤمنین ورته وی چې ته دا پته نشته چې دا څوک ده دا هغه خزره چې د دې خبرې ته علام غوږی خېری عمر به ولولې نه
دغه آیت مقصد د 30 سپاره د سر قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها په تحقیق سره ووریدل الله خبره د هغه خزي چې تا سره جګړه کوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا وړي رجری پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا سنیغه خبره کولی الله تعالی به ما د دې خبره ووري وی د دې خبرو ته الله وګي عمر به ورته ولې وګلګي د عمر دا د عمر تعالی نو چې کوم دینو هغه ترتیبو دغه شانتي د صوبو نظام یې قائم کړو د صوبو عمر رضی الله تعالی عنہ مشیران د عمر تعالی عنہ ټول علما او مشران علما او مشران دا صوبې ذلی دا ترتیب هغه جوړ کړو دغه شانتي یو ورځ یو اوخ زخمی په خپل راوستلو د زکات د بیت المال هغه زخم باندې ورته او بواچولې سپې کو وینځولې دوی په لګولا او بیا وی ما سره دا یره د چې پرز د قیامت به الله زمانه د په باره کې تاسو کوي چې دې زخم د په باره کې زمانه تاسو کوي چې کله اول خلیفہ شو نو د بیت المال نه به سنا غشته بیا ډیر زیات مجبور شو نو شورای راوخته هغه ورته وی چې تا ته به موږ د بیت المال نه د 2 ټیمو روټې درکو د 2 ټیمو روټې صرف ځکه عام خلکو تم دا ملاویږي بس تا ته به ملاویږي نو په هغه باندې چې کوم دینو دسخط وکړلو او دا ورته مقرر کړي علي رضی الله تعالی عنہ عبدالرحمن بن عوف داسې غټو غټو صحابه و یو پیرا عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ ورته وی امیر المؤمنین وی داخلك ستانه یری او د یری د وجه نه تا ته کتی نشي ورته وی عبدالرحمن دای چې زمانه سمره یریږي زه د دینه د دینه زیات یریږم یعنی دا څه نه ده چې دا خو دی بس اسه زما قدر کوي یریږي وګرنه زه د دینه زیات یریږم نو دا امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی دا د زندگی حالات چې دا څه سړی لس کاله چې کوم دینو خلافت کړي په لس کاله خلافت کې کورنۍ جګړه د تن راغلي کورنۍ جګړه لکه اوس خو زمونږ عدالتونه کورنۍ جګړو د لپاره خصوصي کوټونه جوړ شوي دي خصوصي او بیا هم نه ختمېږي لیکن کورنۍ جګړه د تن راغلي علماء ذکر کړي چې د دې سړي نظر ډیر زیات جوړ هغه داو چې کله دی امیر المؤمنین شو نو اډر یې جاری کو او وی فرمایل وی رشتہ داران دورونه زوی او پلار دا په یو کور کې نوسی دا جګړې کله راځي چې یو ځای وسی لس کاله خلافت کې د کورنۍ جګړې نشته دا چې بیل کې کنه ازمنګ مولوی صاحب د قاسم مولوی صاحب د تکله کله راځي رسالپور کې وسیږي هغه وی د مور او پلار چې جدا شي د مور او پلار چې وی بیا به ځان ته را نږدې کوي اگر که بوډا شي بیا به ځان ته را نږدې کوي اگر که بوډا شي خبر ورسېږي دا د عمر ته پیسې ده چې دورونه په یو کور کې نوسی یو ځای به شریک بالکل رشتہ داران نوسی بیل ټول به بیل دې ته به اتفاقی نه وي چې ته په یو کور کې اوسېږي یو باغ ګټ کې چې کوم دین شون پارسولې دی او بل په دغه کې په یو کور کې دنه په یو بل سلام نه کوي دا اتفاق دی او چې یو په کراچۍ کې دی او بل په مردان کې دی او روزانه یو بل ته ټلیفون کوي بل ته پوسټ کوي دې ته اتفاق دی ته وي چې مړ بیا یو بل پسې د انغری لرګي راوالي کنه غبل او یو بل کې منډي او یو بل په وي او بیا جدا شي خیر دی خو اول به نو اتفاق او د څه شي اتفاق شریعت کې د اتفاق څخه حکم شته ته ماته خو اتفاق دی ته وي دا ته څه سکے اتفاق دی ته وي چې ته د یو بل خیر خبر اخلا یو بل سره چې په یو کور کې دننه
یو ورور کوټې ته دننه میان راوړي او د بل د دالو موس نشته په کور کې دننه اتفاق شو دا د دې سړي نظر د عمر الله دې عمل کولو توفیق راکړي